کامیابی څه ته وایي؟ کامیابی ښه مقصد ته رسېدو ته وایي. لکه یو سړی فصل وکري او د ده نیت دی د فصل مقصد څه دی؟ د کروندې چې زه د دې نه پیداوار حاصل کم، او دا پیداوار ښه مقصد دی. نو چې دی دا غنم وکري او دی لو کې غنم کور ته راوړي، نو دې ته دی کامیابي وایي. زما فصل کامیاب شو، زما ځمکه کامیابه شوه، او زما خواري کامیابه شوه، بس نشوه، فضول نشوه، او خپل مقصد ته ورسېدم. یا یو سړی سکول وای او څه دپاره یې وای چې زه ډیګري والم، او ډیګري څه لا والم چې ما ته ښه نوکري میلاو شي. نو که یو سړی د هلک سکول کې داخل شو او د امتحانونه ورکوي او امتحانونه یې پاس کړل او دته خپله نوکري میلاو شوه، هلکه وایي اوس زه کامیاب شم. چې کوم مقصد له مې دا کوشش کو او دا منډې ترړې مې والې، هغه مقصد مې حاصل کو. نو ښه مقصد ته رسېدل او ښه مقصد حاصلول هغې ته کامیابي وایي. او دا د انسان فطرت دی چې هر انسان کامیابي غواړي، ناکامي هېڅوک هم نه غواړي. لیکن وروڼو چې موږ کوم څیز ته کامیابي وایو او موږ هغې پسې لګېدلي یو د سار نه واله تر ماسخوتنه پورې، نو دا د دنیا کامیابي ده. ګورئ د الله په نزد دا کامیابي پټینۍ کامیابي ده. دې کې موږ لګیا یو خپل کار به کوو. د الله په نزد بهترینه کامیابي څه ده؟ ښه کامیابي هغه ده چې موږ د آخرت په ژوند کې ګټه وکړو، او په آخرت په ژوند کې چې کوم ښه مقصد دی هغې ته ورسو چې هغې ته د خدای رضا او جنت وایي. که یو سړی الله راضي کړي او خدای دله جنت ورکړي، دې مقصد ته دې ورسېد ښه مقصد ته، نو دا بهترینه کامیابي ده. او که یو سړی الله خفه کړي او جنت ته ونه رسي او د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي، نو دا ناکامي ده، دا کامیابي نه ده. چې کوم مقصد دی هغه مقصد ته موږ ونه رسېدو. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي قد افلح من تزکا، حقیقي کامیاب به څوک وي؟ یقینا کامیاب شو، مقصد ته ورسېد. څوک؟ من تزکا، هغه څوک چې ځان یې صفا او سوتره وساته. تزکیه څه ته وایي؟ د تزکیې ډېرې بانې دي. دا موږ چې طالبانو ته بیا کتاب الزکات وایو، نو موږ ورته د زکات او د تزکیې هغه لغوي بلا معنی کوو، خو په عرف او په اصطلاح کې تزکیه څه ته وایي؟ من تزکا څوک دی؟ هغه انسان چې دی باطن او زړه پاک وساتي. اول نمبر خپل عقیده برابر کړي، عقیده صفا او سوتره وساتي، او عقیده د شرکیاتو نه او د کفریاتو نه او د ملاوټونو نه محفوظ وساتي. دا د عقیدې صفایي ده او دا بنیاد دی. که یو سړی ټول عمر روجې نیسي او تسبونه لاس نه لرکوي، ذکر پې کوي، او دروازې لګیا د خپل منځونه کوي او د شپې خپل عبادت کوي، خو که عقیده خرابه وي دا ډب ته پروتی دی. د ده دا نیکۍ د خدای په دربار کې د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. د قریشو ابوجهل او د دې ملګرو حاجیانو له به یې ډوډۍ هم ورکول، حاجیانو له به یې جامې هم ورکولې وې، دی دې کې طواف وکړې، او د زمزم د اوبو خدمت به دوی کو، د رسول الله مبارک تره کو عبدالمطلب، او د هغه نه پس د عبدالمطلب نه پس ابو طالب کو، د قوم کو، خو ایمان نصیب نشو. رسول الله مبارک چې کله صفا په غونډۍ ودرېد او د خپل قوم ته اعلان کو، نو څه وایي ورته؟ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کلمه د شهادت لا اله الا الله وایي نو کامیاب بشه. ګور اصلي کامیابي د ایمانیات شو. د مکې په لارو کوڅو کې به ګرځېده او دا آواز به کو قولوا لا اله الا الله، دا عقیده وایي. دې عقیدې سره به زړه پاک شي، دا غلط عقیدې نه صفاوالی به راشي، نو تفلحو کامیاب بشه، کامیابی به بیا مونه. نو ابو جهل به خور راغشته او د حضور پاک په سر به شیندلې، او څه به وی خلکه ګورې دا سړی م دوکه نه کي، او د خپل پلار دی که د دین نه مو وانړی ګورې. او د صفا په غونډۍ چې نبي علیه السلام اعلان وکړ، نو څه وایي؟ ای فاطمې ګورې د خدای نه دې نشم بچ کول، ای صفیې چې ته د پیغمبر ترورې زما ترورې، قسم دې که د خدای نه دې بچ کړم.
ایمان راوړه ایمان، چې ایمان نی بچواله قطعا نشتا. ابو جهل ایمان نو، ابو لهب د رسول الله مبارک سکت رده، ابو طالب د رسول الله مبارک سکت رده، او د ابو طالب د حضور پاک سونه خدمت کړی دی. عقل دلته کار نه کوي، عقل نه چلیږي. څومره خدمت ماشومې لوی کو د نیکنه ورته پاتې دی، او حضور پاک مبارک سره سونه مینه و سونه محبت و سره، او اخر وخت چې کله مړ کېده نو نبی علیہ السلام مولا راغی، او دا ابو جهل او دا عتبه او دا کافران ته غیر چاپیره دي. رسول الله مبارک وته فرمایي اے کاکا دا کلمه شهادت وایا، نو زه احاج لك بها رب، زبد خپل رب سره د نور خبرې کوم، خو مهرباني وکړه ګوره دا کلمه وایا، او کدا کلمه دی او نوی نو ګوره کاکا اسم نشم کوله در سره، اسم نکیږي، او دا کلمه وایا. هغه وته وی ارواره خه خبره ده او ښه شی دی، خو دا وخت نه دی نشم ویلی. وی کاکا صرف ما پې ګواه که ما په دا غوږ کې پټه ووایي، نورو خلقو مخ کې مه وایه که شرمېږې یریږې. او هغې ورته همدقه وی چې ګورې ابو طالب خطا دی نه کي په آخر وخت کې، ای کاکا ما پې ګواه که پټ زما په دې غوږ کې ووایه، زه به خدای سره دله نورې قصې پسې سموم، خو مهرباني وکړه ګورې دا کلمه ووایه، او که کلمه دې ونه وی او د ایمان نه خلاص لاړې ګورې کاکا اسم نشته. الله وی ما فیصله کړې، الله وی ما فیصله کړې ده چې کافر سړی مشرک سړی به جنت ته بالکل نه ځي، ده به نه ځي، دا فیصله ده. حضرت ابراهیم علیہ السلام پلار آزر چې د قیامت پر ورځ باندې کله دوزخ ته بوځي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي، او قرآن شریف کې هم دی، ابراهیم علیہ السلام به چیغې کړي یا الله تا خو ما ته ویلي چې زه به دې نه رسوا کوم، ته خو تا ما سره وعده کړې ده چې زه به دې نه رسوا کوم. الله دا څومره رسوایي ده چې زما پلار د ما مخکې دوزخ ته لړه کېږي، دا خو زما رسوایي ده. ایو خزي من خزي ابي، دا خو زما پلار زما مخکې دوزخ ته شغال کېږي، نو الله تا خو ما سره وعده کړې ده چې زه به دې نه رسوا کوم. د تل شل زره قامه کې دا رسوایي نه ده. الله به ورته وایي ای ابراهیم بره وګوره، بره به وګوري، چې بره وګوري نو الله پاک به ابراهیم علیه السلام دا پلار په یو ښه شکل کې، تناسق زمونږ په مذهب کې نشته، وي به همغه سترګې مخ وګونه لاسونه به هغی، خو بد شکله به کې. خلک اوس هم یو سړي ته چې ښکلي نی نو خلک ورته څه وایي بد شکله دی، نو شکل خو همغی، خو دا شکل چې کم هیئت دی، کم رنګ دی، کم بناوټ دی، بناوټ بعضې وخت کې بدل شي نو موږ ورته بد شکله وایو، شکل همغی، خراب شکله ورته موږ وایو، نو خراب شکل به کې. نو ابراهیم علیہ السلام ته چې ورته وګوري نو رستو به شي، نفرت پې پیدا شي، او خو دا څه شی دی، نو فرشتې به یې د خپو نه ونیسي او په دوزخ کې به یې ورشغال کړي. ابراهیم تا ته پته نشته انی حرمت الجنه علی الکافرین، کافر لجنت حرام. دا اصل فیصله ده د رب العالمین چې کافر به بالکل جنت ته نه ځي. د پیغمبر پلار دی ولی نشي، د ابراهیم علیه السلام پلار دی ولی نشي، نو د ده به خدای نفرت پیدا کړي، دی به د بخښنې سوال به نه کوي. دقسې که د چا پلار کافر دی او دی په دوزخ کې پروت دی، د بچو په لکې به دا سوال نه راځي چې الله ته وبخه، نفرت به پیدا کړي. او که د چا زوی په جنت کې، زوی دوزخ کې دی او پلار جنت کې دی، د ده په لکې به د هغه زوی سوال نه راځي چې الله زما دا زوی راوباسه. ولې د جنتي خو چې کومه دعا کوي خدای قبلوي، چې کوم سوال کوي خدای قبلوي. د هغې کافرانو متعلق سوچ به ختم شي، زړه به یې نه راځي، ير به شي ته کافر جنت ته به نه ځي، مسلمان به ځي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. په دنیا کې به مولا بخنه غوښته، او چې الله وتعالى نه غواړي کافر له بخنه نه غواړي، هدایت کو بخنه بنه غواړي. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. چې دا وته الله چې کافر له بخنه بنه غواړي، وای الله د ما توبه 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 بیا بنه غواړم، بس وعده مې وسره کړې وه چې زه به تعالی بخنه غواړم. رسول الله مبارک ابو طالب ته څه وایي، ماشوم یې لوی کړی او ورته پته م وه چې دا دین رښتونی دی. لویه قصیده دی، یو ټکې به ویم، ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریة دینا. ما ته د زړه نه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. حضرت علی زوی دی که نه، رسول الله مبارک سره د مینا په میدان کې په مانځه باندې ولاړو، دی کې ابو طالب راغی چې علي د خپل پلار ولیده نو اوره پیدا، نو اواز یې ورته وکړې دلته راشه.
وی دا څه کوې؟ وی د دې تره د زوی سره مې مونځ کاو. بچې مه یارېږه، مه یارېږه مانه، زه دې نه منې کوم. د تره د دې زوی مرسته دې کوه، د ده تابعداري کوه، دا په ښه دین دی ښه الله، لیکن خپله قسمت کې نشته. انک لا تهدی من احببتا. اللہ قرآن حکیم کی اعلان ورته کوي اے محبوبا، اے محبوبا ته به صرف لاره ښې، جنت ته رسول ستا کار نه دی، د چا کار دی؟ زما کار. ته لار ښایا، باقي دا زما کار دی. نو ورته وایي کاکا لږ غوندې ما غوږ کې پټ ووایه، ما ګوا کا، باقي زما کار. لیکن ابو طالب اخر وخت کې څه وایي؟ شونډې وړقولې. عباس رضی الله عنه ورور دی، هغه سر ورښکته که، سر یې اوچت که. عباس څه ووی؟ وی مخکې یې ووی چې د پلار نیکه دین بل نه، د پلار نیکه دین بل نه، او ساتې لاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری مسلم په دې ټولو کتابونو کې دا حدیث ذکر دی، وی په ټولو کې په دوزخ کې کم عذاب زما د تر ابو طالب دی، کم عذاب. او کم عذاب یې څه دی؟ د اور سپلی به پخپو وي، د اور سپلی ابه دومره ګرمي چې دماغ به خوټ کېږي، مغزه به خوټ کېږي. بنیادی سی زمارونو عقیده ده، بنیادی سی ایمان دی. بس اړه به صفا کې، دا قانون دی، اړه به صفا کې د خراب عقیدې نه. دغه ابو جهل لاړ او چې کوم وخت کې مړ کېده، عبدالله ابن مسعود فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر په اختتام کې رستو او فرمایل، وی څوک به چې لاړ شي او ابو جهل وګوري چې څه توره وکړه، وی مې الله رسول دا دې ورلم، وی ورلم په لاشونو کې مې لټاو، د ابو جهل لاش پکې راووته. بخاري شریف کې راځي، وی یخ شوی او سوړ لاس پې نه شوې اړخولی. نو ما اوچت شوم او په دا سینه مې ولې یو مضبوط ټوپ وواو. نو ما ته وی څوک یې؟ مې زه فلان کې یما. نو هغه قبر ته ګوره که نه، وی دومره لوړه سینه به دې د بل چا لیدلي لکه زما چې ده فلان کې زویه کنځلې راته وکړل. ما توره راوویسته، وی څه کې؟ مې سر ده نه پرې کومه، په سر مې څه کې؟ رسول الله مبارک لاوړم. قبر ته ګوره، قبر ته وی دا سر چې مې پرې کې لګې ویښ کې پرې کدي سینې سره جوخته چې زما سر په نورو سرونو کې پروتي چې د سردار سر ښکاري. ما وی خار مان دی پورا کوم، سر دنه اوږد پرې کوم، خو دا تپوس ته نه کوم چې د رسول الله مبارک متعلق دی اوس څه خیال دی. ملګري خو وتښتېدل او دا سر دنه اوس پرې کوم، سا دنه وځي، اوس ته څه خیال دی؟ هسه وایي زما د پلات او په منات په د خپلو خدایانو قسمي چې کله یې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه په هغه ورځ مې څومره بدي شو، نن مې هغسې بدي شي. قبر کم خوایا وړه، کم خوایا وړه، عقیده خرابه. عمل د دنیا طوافونه هم کړي دي، حجونه هم کړي دي، صدقې هم ورکړي دي، خلکو سره ښېګړې هم کړي دي، لیکن کبر او کفر دوه څیزونه، کبر او کفر کم خوایا وړه. چې عبدالله بن مسعود وي سر مې ته پرېږه او د رسول الله مبارک مخکې مې ور وغورځو. حضور پاک وایي الحمدلله، شکریه ادا کړه. عبدالله ابن مسعود هم ورته وی رضی الله عنه، وی الحمدلله الذي اخزاک الله، هغه خدای له ثنا ده چې ته رسوا کړې، و اعز الاسلام، او اسلام له خدای عزت ورکړ، اسلام له خدای عزت ورکړ او ته رسوا کړې، هغه ذات له ثنا ده. زمرونو لاول لومبې به زړه صفا کو، من تزکا، هغه انسان چې د زړه پاک دی د کفر، د شرک، د حسد، د بغض او د ریاکارونه، الله صفا. قانون دی زه به د دې زمانې د دې ښځو نه راونیسمه. دا ښځې چې کله هم په ځان سرخي سفیدي پورې کوي او خشته جامې اچوي، د هغې نه مخکې صفایي کوي که نه کوي؟ په صابون به لامبې کوي، مخ به هم په صابون صفا کوي، هغې نه پس بیا کوه. او که نه مخ په صابونو نه وینځي او مخ یې څخه خیرني او لاسونه یې څخه خیرن چټي او ویښتې هم څخه خیرن چټي، نو که دا په ځان رنګونه هم پورې کوي او ښې جامې هم واچوي، نه څه فایده ورکوي؟ قانون دا دی مخکې به صفایي کوي، هغې نه پس به ښه شی استعمالی. دا قانون دی. دا دیوال له چې خلک رنګ ورکوي نو د هغې د پاسه لاول ګریګمالونه میګمانونه ومږي، پوټین موټین وله ورکړي، نو صفی کې صفا رنګ ورکوي. دې دروازې له د
دروازه چې جوړه شي او دې له خلک رنګ ورکړي د هغې نه مخکې ریګمال کوي که نه ریګمال کوي مخ وله جوړ کړي دا خلک ورته څه وایي هلکه دیوال له مخ جوړ کړه نو رنګ وله ورکړه د دروازې له ښه دروازه به دله کاریګر جوړه کړي او ښه خواري به پې وکړي خو چې ته صفایي ونه کړې په ریګمال او رنګ دې وله ورکړه نو بیا د دیار د لرګي او څخه د شنډۍ او د څه ورته ویلې کېږي د بېکاره لرګي د دروازې څه فرق کمال په څه کې دی په صفایه کې دی لاول دیوال ښه صفا کړي او دروازه ښه صفا کړي هغې نه پس رنګ ورکوي نو ښایسته او مزېدار ښکاري جومات ته د پې قالین اچوم لاول به صفا کړم که نه ولږه ووینځم صفا کړم هغې نه پس به قالین واچوم نو ښکلې به ښکاري لاسونه لاول صفا کړم نو هغې نه پس پې ګوتې موتې زنانه اچوي مخ لاول صفا کړي هغې نه پس رنګونه منګونه ورکوي دقه رنګې که ته په دې زړه باندې عبادت کې او دې باطن کې س الله ته توجه پیدا کې لاول به تخلیه کې صفائی بکے لاول بسکے صفائی نو اللہ وی من تزکا ما بامراد شو مقصد تا ورسید او کامیاب شو سوکو اگا انسان چی ظلو صفا کی ظلو پس صفا کی اس بتاوے چی مولی سے ظلو پس صفا کی اللہ لخو صابون نور رسی ظلو لخو ریگمال نور رسی ظلو لخو اوبن ور رسی نو دا صفای طریقہ خدای وی وذکر اسم ربه فصلا ذکر اسم ربه فصلا ذل صفا کېږي د الله په ذکر الله یاد کا نمبر 1 قولی عبادت ذکر قلبی مشتا زمون علماء کرام منی او ټول امت منی ذکر قلبی د زړه ذکر نقشبندیه کې بیا د زړه اذکار شته دي ولکم ذکر وکړه په خلیم ذکر وکړه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان هذه القلوب دا زړونه چې دي تصدع زنګ کېږي کما یصدع الحدید لکه اوسپنه چې زنګ کېږي څنګه اوسپنه زنګ کېږي چې خیال یې نه ساتي چې خیال یې ساتي نه زنګ کېږي او چې خیال یې نه ساتي اوسپنه زنګ کېږي نو صحابه مجیبه دي وما جلاؤها یا رسول الله دا الله رسول دا زنګ به صفا کېږي پس صفایي یې څه شی دی دو حدیث دي یو کې راځي کثرت ذکر الموت مرگ ډیر یادول مرگ او دویم سره راځي دویم کې راځي کثرت ذکر الله او فی روایت ذکر الله د خدای ذکر څومره ډیر چې الله یادې څومره ډیر چې الله یادې نو هغه امر به زړه صفا کېږي او څومره چې مرګ یادې نو هغه امر به زړه صفا کېږي مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ استاذ یو ځل میں جلالین شریف کې کته نو یو لکه می شک راغی جلالین شریف د قرآن شریف یو خپل تفسیر دی لکه می یو سودا او شک راغی سوچ کوم شک نوزی حاشیه مې وکړه شک نوزی شرح مې وکړه شک نوزی تفسیرونه ګورم شک نوزی طالبانو ته مې وې چې کوم را سره مرګریو الکه زما دلته کې دا شبهه د شک دی هغه وی چې دا خو واقعي درست خبره شک ټیک ته او دا خو جواب مونږ سره نشته فیصله په دې وکړه چې شیخ الهند صاحب نه تاسو کوم شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه چې د دارالعلوم دیوبند لومبي شاګرد دی هغه نه به تاسو کو تاسو به سوکړي د استادانو خو باغ ډېر احترام کو او ډېر قدر به کو تاسو به سوکړي یو کم ځای به کوي فیصله پدې شو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه سره مینه لګا ډیر وا وی تانوی سے ته تاسو کې او سټیم بکې شیخ الهند چې کله سار منځو کې او سلام وګرځي او درس لنی تل دې وخت کې به تاسو کې مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دغه وخت کې تعلیم دیلا جلالین شریف مطرف کیونه ورالم او چې څنګه وشو او ما ځان جوړاو چې ورشم تاسو ته وکم نو شیخ الهند نیک پاسه خپل خانقاه ته نه دا یو خلوت خانه ځان لبه پکې ناستو او د الله تعالی عبادت وکاو تر اشراق پورې اگر چې اشراق چې نبی رسول الله فرمایي چې په کوم ځای مونږ او کې التکینی او تر اشراق پورې الله یادې نو دا غي د عمرې برابر ثواب د حج برابر او پورا ثواب دی لیکن بعد وخت کې میلمانه راشي نو د ذکر او اذکار نه سړیو بس نو هغه به کوټې ته او کوټه کې به کېناستې ده او تر اشراقه پورې به خپل ذکر او اذکار کو او د هغې نه پس به بیا د اشراق مونځ وکړو بیا به درس ته روان شو نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې دې زه ما ځان جوړو چې ورځم جلالین شریف ورورم به دې فورا پاسېدو خلوت خانې ته ننوت اوهو
ډېر عجیب افسوس مې وکړ ما نه څه کوتاهي وشوه چې لږ په وخت ورپاسېدلی وې په دا لاره کې چې ته تپوس به مې ترې کړی دا خو غلطي وشوه ای نفسه دا خو تا غلطي وکړله ځان سره اوس لګیا دی ورلمه ورېږه دا ور به لرې کړم تپوس به وکړم خو چې لږ زور مې ورکړه دننه یې کونډه والی ور کونډه دی وی ما وی چې راشه ځان له زور ورکړه چې دا ناراستي دې ولې وکړه ځان له زور ورکړه ناراستي دې ولې وکړه نو سخته یخني و او جمع یخني ده او جمع دی نو بار په جبې کې په دا یخنۍ کې څادر مې اخوا غورځاو ورېږه دې یخنۍ ته ودرېږم ما نه ولې کوتاهي وشوه په کار دی چې دې پاڅېده چې زه ورته مخکې ولاړ وې دا ولې مې ناراستي وکړه په هغه یخه یخنۍ کې ولاړ یم کتاب مې ترخ کې دی او دا مې سوچ دی چې دې د دې خلوتخانې نه څنګه راوځي او دې ځي درس له نو دا لاره کې به دې تپوس کوم لاره کې به دې تپوس کوم وی رپم داسې رپم د یخنۍ نه وایي چې غوږ مې کېښوده نو دې په دې خلوتخانه کې ذکر کوي او ذکر کې دا یو پټې غوندې لا اله الا الله وی قسم د الله په ذات مفتانبي صاحب قسم خوري چې دا ذکر مې واورېده چې لا اله الا الله نو وی زما هغې ته توجه پیدا شوه یخني مې یېره شوه چې ذکر مې واورېد یخني مې یېره شوه رچېدل مې ختم شو هغه ذکر ته مې توجه پیدا شوه ولاړم او دقه ذکر ته توجه د کتاب مې ترخ کړي یخني یېره شوه رچېدل ختم شو چې کله د ذکر ختم کو اشراق منځ وکړو ورې کولاو که نو ما ورمنډه کړې اشرف علي څه کې صاحب یو شک دی یو ځای کې مې شک راغلی دی او د ټولو طالبانو شک دی نو که دا دې راته حل که وایه وایي چې ما د شیخ الهند دی مخ ته وکتل نو د خولو ډک دی چې راووتو دې مخ ته مې وکتل نو په لاسونو په دې مخې خولې روانې دي بس پوه شوم چې دې ته ذکر وایي دې ته ذکر وایي چې دا دې په دې یخه یخنۍ کې مونږ لچیږو دنه خولې بیږي یخه یخنۍ کې مونږ لچو دنه خولې بیږي نو ما ورته وی چې صاحب دا یو شک دی وی لګیا د تحقیق یې شروع کړ تحقیق یې شروع کړ وی داسې تحقیق یې شروع کړ مولانا اشرف علي صاحب وی قسم دی که په لفظ پوهېدم او که په معنا پوهېدم اسم پوه نه شو چې دې وایي څه نه پوهېدم چې دې وایي څه او دې مطلب یې څه دی وی ما ته وایي چې اشرف علي لکه چې پوه نه شوې مې صاحب لږ راښکته شه دې وخت کې ډېر لوی مقام کې ته الله ذکر لاهوت دا یو ځان له مرتبه ده مونږ وایو الله هو او یو بل ذکر دی هو الله ذکر سعودي او ذکر نزولي تاسو پې نه پوهېږئ دا یو ځان له شی دی دا ځان له شی دی مونږ خلقو خو اللهونه یو نخره جوړه کړې ده مونږ خلقو اللهونه یو نخره جوړه کړې ده دا ذکر دی الله لکه سکته به وکې بیا به وی هو بیا به وی هو بیا به لکه سکته وکې الله او هغه سړی چې په مقصد د ذکر سعودي نزولي پوهېږي مرتبه د لاهوت پیژني مرتبه د فنایت پیژني مرتبه د ناسوت پیژني مرتبه د ملکوت پیژني په دې ذکر پوهېږي هر سړی پې نه پوهېږي ناسوت او ملکوت او جبروت او لاهوت چې دا پیژني اسې خو هو اسم ضمیر دی چې په مطلب یې نه پوهېږي هو خو ضمیر دی ضمیر معنا په نه پوهېږي نو تعالی هېڅ فایده نه درکوي نو خلقو ته نخره جوړه کړې ده نخره به ترې نه جوړوي دا ځان له یو مقام لري نو مولانا اشرف علي صاحب وایي داسې الفاظ یې وویې داسې معنا قسم دی که پې پوهېدم نه پوهېدم اشرف علي پوه نه شوې مې صاحب نه په الفاظو پوه شوم نه په مطلب پوه شوم حضرت لږ راکوز شه ډېر بره پرواز دی دې وخت کې دې ذکر ډېر اوچت کړی دې وخت کې لږ لاندې شه عائشه صدیقه فرمایي اوهو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شو چې وحی ته لاړم زه ورته ورغلم چې ورغلم ما ته نیغ نیغ وکتل ما ته من انت څوک یې زه نه پېژندم عائشه بیبي په ټولو بیبیانو کې محبوبه بیبي ده نه پېژنې وی من انت څوک یې ما وی انا عائشه د الله رسول عائشه من عائشه عائشه څوک ده عائشه هم نه پېژني ما هم نه پېژنې عائشه هم نه پېژني ما وی ابنتو ابي بکر د ابو بکر لورې ما من ابو بکر څوک دی هم نه پېژني
رفیق سفرم نه پیژنې، رفیق او ملګری د غارم نه پیژنې. من ابو بکر، ابو بکر څوک دی؟ نه پیژنم. ما وی ابن ابي قحافه، د ابو قحافه زوی دی صاحب. من ابو قحافه، ابو قحافه څوک دی؟ نیم زه پیژندم، د عایشه پیژنې نوم مې نه پیژنې، نه ابو بکر پیژنې، نه د ابو بکر پلار پیژنې. وی اوره پیدم ویرېدم بار ترې ووتم. ولې؟ دغه وخت کې د رسول الله مبارک پرواز او مرتبه عرش سره تعلق لري. چا سره تعلق لري؟ عرش سره تعلق لري. فرش نه نا خبر، عرش سره تعلق، فرش نه نا خبر. فرش نه پیژنې چې فرش څه شی دی. زما قسم په خدای زمونږ اکابر علماء دیوبند، که تاسو تاریخ وکته حیران بشئ. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل چا ورته ماله فتوا ولیکه، نو فتوا کې به قرآن و سنت ته سوچي، او قرآن و سنت سوچ کې به بر الله ته ځي. بیا بعضې وخت کې راشي داسې چې فتوا یې ولیکله، دستخط کوي، خپل نوم تیر شو. ماشاءالله دستخط کوي، پیناړی اړی، داسې تاوی داسې تاوی. خدای شاه سړی وایي داسې مسله ده، شاګردان وایي داسې مسله ده. نو زری شاګردان نه تپوس وکړه زما نوم څه دی؟ وی رشید احمد. نو دستخط یې وکړ. خلک وایي دا دی هغه دی. مور به د دیوبندي په شان بچی چته راوړي، تر وبنړي. د دنیا میندې به اولاد راوړي، خو داسې بچی به راونړي چې کم بچی دیوبند پاللی دی. تصوف کې اسمان ته رسېدلی دی، تصوف کې اسمان ته رسېدلی دی. دا داسې خلک وو. او چې درس ته به راته نوم نه علم د بعضې حضراتو درس ته به راته او دا دی په مسند د حدیثو به کېناستېده، نو داسې وخت به داسې به درس ته نه راته چې د شپې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوی. په نوم یې کافران مسلمانې بهر کې زمارونو. اشرف علي پوه نه شوم صاحب ډېر اوچت دی، ډېر بالا ډېر لوړ. لږ راښکته شه صاحب، چې لږ راښکته شو بیا تقریر شروع. ازما شک وباسي چې تقریر یې شروع کړ، دې د الله خو په الفاظو څه ناڅه پوه شوم، خو په معنا پوه نه شوم. په الفاظو څه ناڅه پوه شوم، خو په معنا پوه نه شوم. اشرف علي څنګه؟ مې صاحب خوند یې ونه کړ. خدا اشرف علي بل وخت به دې پوه کړ. صاحب لږ نور لاندې شه، زه اشرف علي دې وخت کې نه کېږي، بیا به دې پوه کړم. د الله نوم، الله سره تعلق. زه به یو لنډ مثال در کوم چې ته پې پوه شې. د یو سړي انټرویو ده، او هغه انټرویو له دې روان دی، او هغې کې به درته نوکري یا میلاوېږي یا به نه میلاوېږي. ټیسټ پاس کړی دی، خواري کړې ده. پبلک سروس کمیشن کې امتحان یې ورکړی دی، هغې کې ریزلټ ښه راغلی دی، پاس دی. ریزلټ چې پکې پاس شو، هغې نه بیا انټرویو اخلي. 100 کسه پاس شوي دي او اخلي 15 کسان. نو دې 100 کې به د 15 کسانو انتخاب کې انټرویو وي. رښتیا ووایه د ټول سوچ هغه انټرویو ته یې که نه؟ اوهو وي که نه؟ چې مونځ کوي مونځ نو په مانځه کې مخوا سوچ، په مونځ کې به سوچ. که ډوډۍ خوري ډوډۍ کې مخوا سوچ دی. او که چا سره خبرې کوي په هغه سوچ کې چې خدای ما نه به هغه سړی څه تپوس کوي، زه به څه جواب ورکوم. نو اکثر ورته خلک وایي هلکه سوچ کې خو نه، ما سره خبرې کوي، سوچ دې بل خوا دی. یا صاحب هغه انټرویو ته مې سوچ دی. مونځ یو کې هلکه تا خو درې مې وکړل، یاره څه به هغه انټرویو هغه مې سوچ دی. ډوډۍ کې د انټرویو سوچه، منځ کې د انټرویو سوچه، داسې ده که نه ده؟ ملګرو سره ناست دي، د انټرویو سوچه، دغه سوچونو کې پراته دي. دقسې الله زړه کې کېنول، په مانځه کې الله، ډوډۍ چې خورې الله. مونږ لټان یو لټان مړه، والله مونږ عبادت کوو د خدای پاک، خو عبادت چې په کومه طریقه پکار دی هغسې مونه ځان خلاصو، رواج هم جوړ کړی دی. زه وایم که 2 رکعات هلکه اول ځان یادوم ښه، که 2 رکعاته مونږ مونځ په داسې طریقه وکړو چې مونږ په دا خپل زړه کې رب کښېنو، رب. بعض دا دوم ډېر دي، خو نه هغسې ګرانه ده. دا زمونږ کابرو کړي دي، داسې عبادتونه زمونږ مشرانو کړي دي. نو ذکر دې ته ذکر وایي. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی. الله به یاد ساتي، ذکر به کوي، ذکر او د خدای په ذکر خو نظام قایم دی. خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه
ناست دی، بادشاہ هم ناست دی، وزیران هم ناست دی، او د ذکر بیان دی، د ذکر بیان دی. او دا وی چې په دې ذکر خو انقلاب راځي، انسان په بدلیږي، کافر په مسلمانېږي، د کائناتو نظام په دې ذکر قائم دی، انسان په قائم دی، او دا ټول لګیا دی. نو ابو علی ابن سینا حکیمو او د بادشاہ حکیمو. ابو علی ابن سینا را کوټه سړی نو حکیم دی او د بادشاہ حکیم دی، لکه ډیر لوی دی زمانه کې چې یو لوی سپیشلیسټ ډاکټري او د صدر او د وزیر اعظم ډاکټري. نو ابو علی ابن سینا ورسره خوا کې ناست دی. نو ابو علی ابن سینا وی خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ته خواجه صاحب هغه فلسفي وکنه، خواجه صاحب یو پوټی ټکی او په دې ټول کائناتو کې انقلاب راوسته دی، یو د الله نوم په دې ټولو کائناتو کې انقلاب راوسته دی، دا ته څه وایې؟ د دې بزرګانو د زړه نظر لګي. هغه ورته مخ مرواړو ابو علی ابن سینا ته ورته وایي ای خر تو چې داني خره ته پسه پوهېږې. چې حکیم صاحب ته وایي خره ته پسه پوهېږې، نو حکیم صاحب نه خولې روانه شو، رنګ یې زیړ شو، سترګې یې مړاوې شوې چې خدای په ډک مجلس کې دې راته خر ووې، او بیا د بادشاه او د وزیرانو په مخ کې دې راته خر ووې، په شرمونو دې وشرمولم، او وزیران هم یو بل ته اشارې ورکړې چې حکیم یې برابر کړ، او بادشاہ هم غلی غلی مسکې کېږي چې حکیم یې غلستان خو والا ښه مضبوط دیر دی، نیغ نیغ کېږي، برابر یې کړ. او دنه خولې روانې ولې که یو سړي ځان له خر ویم بده ده، خو که جمعې د مانځه کې یو سړي ته هم خره ته پسه پوهېږي، او بیا یو لوی سړي ته ویم دا خو د هغه او په ځمکه دننه کېدل ولې ډېر دیره دی، خولې ته بیږي بیږي. او مغه خواجه ابوالحسن خرقاني د الله د ذکر خبره کوي چې د الله نوم د الله ذکر سره په دې ټولو کائناتو کې انقلاب راځي. رسول الله مبارک فرمایي که نه وایي چې اوبه روانې وي د الله ذکر کوي، او چې کله ودرېدې د خدای ذکر بند شو، چې بند شو نو څښا شي، اونه لګیا د خدای ذکر کوي، خو چې کله د خدای ذکر بند شو نو شاخ به وچ شي. کب کب په دریاب کې د خدای ذکر کوي، خو چې کله ذکر بند شو د ښکاري په جال کې به راشي. مرغیل ته لګیا د الله ذکر کوي، خو چې ذکر بند شو د چا په جال کې به راشي. دا پاکه جامه د خدای ذکر کوي، چې خیره نه شو ذکر بند شو، دا لګیا دی انقلاب په دې ټول عرصه کې خو د خدای د نوم د وجې نه. نو چې د حکیم صاحب د خولې بیګې رنګ زیړ خړ دی کې خواجه صاحب مخ ورواړو، حکیم صاحب دا در باندې څه شو؟ ته خو ټولې جامې د خولو ډکې شو، رنګ دې زیړ شو، سترګې دې مړاوې شوې، تندې دې بل ګونجي شو، دا در باندې څه شو؟ وی ګونجي کېږي، دا انقلاب در کې څنګه راغی؟ ته خو وختي حشاش بشاش وې، مخ دې کوله و، سترګې دې کوله وې، او اوس خو د پوره انقلاب راغی، وجود دې ډقي. دا ولې؟ وی خر دې راته ونه وې په ډک مجلس کې، په شرمونو دې ونه شرمولو. نو خواجه صاحب ورته وایي حکیم صاحب یو خر پتا کې دونه انقلاب راوست، د خدای نوم به نه راولي. یو خر مې درته ووایي نو لکه د کرکټ رنګونه بدلې، انقلاب در کې راغی، نو د خدای نوم به نه راولي، الله به نه راولي، انقلاب د الله نوم. نو د الله نوم ذکر مړ رسول الله مبارک فرمایي مړ زړه جم دی کوي، مړ زړه جم دی کوي، او د زړه نه زنګ لرې کوي. څومره چې ته وایې لا اله الا الله زنګ لرې کوي، څومره چې وایې الله الله زنګ به لرې کېږي، زړه به صفا کېږي، چمک به ووایي. نو چې صفا شو نو پاسه پې ورخېږه و عبادت اوسه لګیا اوسه عبادتونه کوه، او ذکر به کوې، او سوچ سره به کې، فکر سره به کې، عقل سره کې. بے عقلین هم ګورې کار نه کوي. بے عقله انسان که ذکر کوي د هغې جدا طریقه، عقلمند سړی چې ذکر کوي د هغې جدا طریقه. عقلمند سړی د خدای او د رسول د وینا مطابق ذکر کوي، الله او رسول چې ورته څه ویلي په هغه طریقه لګیا دی. بے عقله نه خو دین نه دنیا هم تباه ده. بے عقله انسان هم د خدای نه لرې دی، عقلمند نږدې دی. ښه عقلمند. او چې ډېر بې عقله چې لیوني شي نو خدای ته مونځ هم ختم کړي، وایي زه تاسې بخم، تاسې بخم، بیا مکلف هم نه شو. قمقل او قمقل نوکر هغه پښتانه وایي که نه، وایي د قمقل دوست نه هوښیار دشمن هم کوي. داسې ده که نه؟ یو سړی په لار روان و، یو قمقل نوکر یې نو چې دی اوس په لاره ځي، قمقل نوکر ورسره دی، نو یو ځای ته چې ورسېد نو جیب ته یې ګوته کړې، نو بټوه ورسره نه وه. او دا چې په لاره ته دی نوکر ته یې ویې ګورې خبره ذهن کې واچوه چې کوم ځای کې زه دمه کوم نو کجاوه به کوزی،
زه بستره به سمې ماته چې زه کېنم اوښ به سیراب کې اوبه له به بوځې خیمه به خښې دا ټولې خبرې ورته وښولې چې ما سره په سفر کې به دا خدمت کې وی ښه صاحب ښه خو همغه خدمت نو چې یو ځای ته ورسېد جیب ته ګوتې کړې بټوه ورسره نشته نو هغه نوکر ته وایي دا مولا لکه بټوه نشته ما خو جیب کې اچولې وم وی صاحب په لاره چې هغه کوم ځای کې تا نه پرېوتېده ما ورته کتل چې کوم ځای نه پرېوتېده نو ما ورته کتل نو دله غصه خدای بې خو باسه چې تا ورته کتل نو روچتولی دی نه نو وی تا چې ما ته کم سپارلی و دا دې پکې راته نه ولي چې د ما نه بټوه پرېوځې به م روچتې دا دې پکې نه وې خدای دې بې خو باسه بعضې به عقل سره معلوم وي بعضې به چا سره معلوم وي عقل سره داسې خو نه کېږي شیخ الهند صاحب یو ځل لمونځ کوه نو په مانځه کې انسان تیرو صورت فاتحه یې را شوه صورت یې شروع کړ انسان صورت فاتحه یې را شو صورت یې شروع کړ نو شاته نه یو بانډیسي والا آواز ورکړ وی الحمد شریف پڑھو په مانځه کې ورته وایي الحمدلله نو هغه ځل خیال کړ نو صورت فاتحه وایي او چې مونځ اخلاص کړ نو هغه بانډیسي لږه مال آواز چا راکړ هغه وایي صاحب ما سینې ورته وډبول ما دل آواز درکړ وی ته مونځ بیا وکړه زمونږ اوشو او ته مونځ بیا وکړه هسه وایي وایه ویده ته ګوره چې چا ورته مونځ وخو د هغه وشو او چې څوک یې ښایي د هغه ونه شو وخو درته ما چې الحمد شریف پاړو نو ستا وشو او زما ونه شو اوس په دې نه پوهېږي چې الحمد شریف پاړو کې د دنیا خبره وکړه ځکه ستا ونه شو هسې به دې ویلي الحمدلله هسې به دې ویلي سبحان الله نو بیا خبره ټیک وه نو تا خو وایي چې استاد یې الحمد شریف ولوله نو هغه هم بېوقفو نو ورته څه وایي وایي تا پکې دا نه ویلي چې بټوه غورځېږي راوچتی به وی ښه اوس واوره ښه چې که څه شی زمونږ نه پرېوځې به راوچتی وی ښه صاحب اوس تماشه کوه چې څه منځې لاړل اوس شاته وکتل خادم غلام نشته غلام نشته وخې وی خدای هغه قمقل څه شو دغه دی چې اوس غټه بوجۍ را په شا کړې ده او را روان دی یا لکه ته څه شوې او دا بوجۍ کې دې څه دي وی تا نه وي چې څه پرو دی هغه راوچته وه نو هغه اس نه چې اوښ نه چې کومې سوټې پرېوتی مې راوچتولی که نه همې بوجۍ کې راوچتې کړې یو سړی و دلته نږدې یو کلي کې پخوانی خبره ده نو هغه خان نوکر ته ویله که سار چې که خیر یا پاسې که نه نو میرزا ډېر ته به دې لېږم پلانکي خان له وی ښه جي اوس سار چې مونځ وشو چې مې وڅکلی شو سړی رانه یا خدای سړي ته خو ما وی چې سار مونځ وچې نو زه دې میرزا ډېر ته لېږم پلانکي خان له سړی نشته روک شو څه مسله ده دغه دی چې 11-12 بجې شو خولې ته بیږي او یو غټ کاڼی په اوږه کړی دی غټ مضبوطه ده دا ساګانې ځي راځي او نیک ته وي دا کوم ځای وغورځوم خدای دا څه په بلا سره دا دونه غټ کاڼی دا کوم ځای وغورځوم وي دا څه دي وی صاحب کوم ځای وغورځوم مړې کړم بیا خبرې کوو که نه وي ښه دغلته وغورځوه یا لکه ستا بېخوده تا ته ما نه وي چې سار وختي را چې میرزا ډېر ته به دې لېږم نو وي لاړم که نه ما وی یاره څه به اوس نیک له ورځم خو میرزا ډېر ته مې پلانکي خان له لېږي راشه لاړ به شم که نه لاړه چې هلته لاړ هغه ته یې وی چې څنګه رالې پلانکي وی خان پرون ما ته ویلي و چې میرزا ډېر ته به دې لېږم خان له نو ما چې زه څه به اوس هغه را پاسي تپوس به دې کوم تاله رالم وی ښه ده چې رالې دا کاڼی یې غوښتې و دا وله یو څه هلک اوس میرزا ډېر ته دې لېږم خو زه سوال جواب له دې لېږم که نه هسې خو پتا د میرزا ډېره پورې کچ نه کوم په پیتا خو سوال جواب له دې لېږم نو هغه وی چې هسې مې جوړ میرزا ډېر ته لېږم نو میرزا ډېر ته لاړ نو هغه یې ودرېږه چې قهوه دله ځم کړم هی ته وی خدای دې بې خو باسه خو هرشي ما کار له لېږلې سوال جواب مې هغه له مې لېږلې نو هغه هم در باندې پوه شو چې قمقل دې راشه قمقلتوب دې وبه یو دین د قرآن او د حدیث احکامات به سبا منې کې به د عقل نه کار نه باقي چې مونځ کې ښه په عقل او په سوچ او په فکر به کوې په بې عقلۍ به نه کوې روژه چې نیسې روژې میاشت هم را روانه ده الحمدلله نو هغې کې به هم ښه په سوچ اب الله وایي نیسه بس نیسم ولې ونې پرېږدم بس الله وایي نیسه لیکن عقل نه به کار اخلم چې دا روژه خو د الله د رضا دپاره ده په دې خو زه الله خوشحالومه نو راشه هغه کار پکې مه کوه چې زما روژې د تاوان ورکوي
هل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې حضور پاک د معراج نه راغی، ابو جهل ولا مخه کې ورغی، راشه کنه مرګره خو دې بل سوی وای چې بیګا په لږ سات کې بیت المقدس ته تلې مو بیا واپس راغلی. منی مړوي دا خو وړه خبره ده، کوي چې دا اسمان ته تلې مو بیا راغلی امدام منه. دا د عقل خبره ده. وی چې دغه زه دا منم چې سار او ماښام له جبريل د عرش ته راځي وحی راوړي، دا د عقل خبره ده. عقل ستا نه اخلي نه، او خدای وای رسول وای زمانه. نو چې کوم احکامات دي عقل به نه چلي، چې کوم عقیده د عقل به نه چلی مني، خو چې عمل کې نو د عمل لاندې به عقل بیا چلی، چې د عمل خشته کم او ښکلی کم او مزیدارې کم، او په هغه طریقه کم چې کومه طریقه ما ته الله او رسول ښودلي. د الله او د رسول د احکاماتو او د الله او رسول حکمونه منل، هغې لاندې به دا کار کوي. نو قد افلح من تزکا، دا څه شی شو؟ تزکیه، زړه پاکول، زړه صفا کول، د حسد دړه نه ایستل، بغض دړه نه ایستل، ریا دړه نه ایستل، غلط عقیده د زړه نه ایستل. او دا په څه راځي؟ دا په ذکر راځي، او په مرګ چې ډېر مرګ سړی ځان ته رایاد کي په هغې راځي. چې څومره ذکر کې د زړه زنګ به لر کېږي. او د ذکر بیا مختلف قسمونه دي. سار ځان له ذکر، د مازدیګر ځان له، مانځه پسې ځان له ذکر، بانګ ځان له، د بانګ پسې ځان له ذکر. خو چې کوم شي کې د الله نوم راځي که نه، دا ذکر دی. قرآن شریف هم یو ذکر دی، د قرآن تلاوت کول دا هم یو ذکر دی. دویم شی څه ښایي وروسته ورپسې فصلی، چې دی د الله عبادت وکړي او دې بندګي وکړي د رب العالمین. خو الله فرمایي وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. وی تاسو دا ذکر او زه او مونځ یېر کړی دی، عبادت هم یېر دی، دنیا پسې شوی. والآخرة خیر و ابقا، ورې د دنیا نه آخرت ډېر بهتر دی. او دنیا جون ختمېدو والا دی، او آخرت جون نه ختمېدو والا دی. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی. دا نصیحت چې دا تاسو ته ما کوم او کوم مخکنه، دا یوازې تاسو ته نه دی، دا موسی علیه السلام ته نورو پیغمبرانو ته شوی دی. نو رب العالمین دې زمونږ زړه صفا کړي، الله دې زمونږ باطن صفا کړي، او رب العالمین دې مونږ په ذکر جبه ګویا کړي.